د فراغت په ویاړ جوړ شویو مراسمو کې ویناوالو ویل د هیواد بېوزله ځوانانو ته په وړیا د عصري زده کړو زمینه تر یوه بریده مساعده شوي چې په اوسني عصر کې اړوند زده کړې اړینې او خورا مهمې دي. نو په همدې اساس اسلامي امارت هڅې دا دي چې د ځوانانو د غوره او ځلانده راتلونکي په پار ورته برنامې پراخې کړي. دوی د غرض په هره برخه کې د ترلاسه کړو زده کړو د هیواد په پرمختګ کې په ګډ کار او خدماتو ټینګار درلود. دغه پنځم فراغت غونډه ده چې تقریبا نن کم از کم 40 کسان برخې دواړه برخونه او انشاءالله دغه کومه برنامه چې موږ روانه کړې تعلیم برخه دا به همدا رقم روانه وي انشاءالله که خیر وي. همدا رقم اوس موینولي هم شروع کړی دو تجوید به هم شروع کړی دی دغه سیستم د رقم انشاءالله روان وي. دلته دوی لپاره نه یوازې چې د زده کړو زمینه برابره شوې ده، د دې سربیره دوی لپاره د کمپیوټر په برخه کې د عملي زده کړو زمینه مساعده شوې ده، د ویناوالۍ په برخه کې عملي دوی لپاره کار کوي او دغه نن کوم زده کوونکي چې فارغ شول دا د انګلیسي ژبې یو کلن پروګرام څخه فارغ شوي دي او د دوی لپاره عمومي یو کلن ډیپلوم ورکولی کېږي. فارغ زده کوونکي هم خوښ او د ویاړ ځای باله چې په وړیا توګه د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې تر یوه بریده بشپړې کړې او لا یې د ورته ښوونیزو مرکزونو او برنامو د پراختیا هیلې درلودې. دغه یوازې لومړی ګام موږ باید انګلیسي خو یوه نړیواله ژبه ده، موږ تاسو باید زه خپله باید انګلیسي د نور دوام هم ورکړم. انګلیسي یوازې په یو کورس بسنه نه کوي، موږ باید لا نوره کورسونه پر مخ یوسو چې ځوانان دې هېواد ته پرمختیا ورنکړي، نور به یې څوک ورکړي. موږ باید خپل هېواد په خپله وستو، دا زموږ یو مهم غوړ پلان دی. نور هم دا پلان لرم چې لا عصري زده کړو ته دوام ورکړم، د انګلیسي تر څنګ کمپیوټر ته او نورو زده کړو ته، ځکه چې یوازې په دغه زده کړو باندې بسنه باید ونه کړم. او نورو خلکو ته پیغام دغه دی چې دغه کورس د اطلاعات او کلتور ریاست دا یو داسې کورس دی چې دغه د خصوصا د غریبانو لپاره یو فرصت دی، یو چانس دی، یو موقع ده. پرته له ډېرو مصرف او پرته له ډېرو پیسو لګولو څخه دلته دوی کولی شي چې په اسانۍ سره زده کړې وکړي او د زده کړو څخه برخمن شي. هیره د نوي چې د خواصله د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو ښوونیز مرکز دا 5مه دوره د فراغت ده چې کمپیوټر او انګلیسي برخو کې 40 تنه زده کوونکو په وړیا زده کړې ترلاسه او دا مهال فراغت لیکونه ورکړل شول. د مسؤلینو په خبره چې لا به هم په اړونده برخه کې فعالیتونه او هڅې دوام لري.